پاتې شي چون زه پیږم دغه نه معلومیږي چې په دې شفاخانه کې په تنګ سوی د پوه شو بابا بس د انسان د یاره خو سړی دغونه چې په خپل کور کې سړی پرېوځي په تنګېږي که نه 4 کاله یې اوسو د بیچاره په دې شفاخانه کې پروت بس ته د نور ولاړ څه ما خو په هغه اول کې هم درته وویل که نه خو کاشکې تا له ما سره خبر منلی وای په هغه اول کې در سره منلی اوس قرار په افغانستان کې ناست وم خو زه خیر قسمت کې و پوه شو دلته د هغه دلته دې مو خواړه دي دلته حواله و پوه شوې که نه د ما خو له هغه وخته چې اراده درلوده چې هغه وخت موږ درغلي وو له هغه وخته مې دغه اراده درلوده چې په یو قسم باندې دې ولېږو له خیره سره هلته په خپل کور کې پروت اوسېږي والله لازم د هغه مور مینه درته دوا ده د هغه مېرمنې مینه درته دوا ده د هغه اولاد لیدل درته دوا ده دا نه ده بعضې څه الله تعالی د هغه کورنۍ په توسط باندې هم راپورته کوي درته خدای خو مهربانه باچا ده د هغه مور هغه لاس به خدای پاک درته شفا وګرځوي د هغه اولادو هغه دیدن به الله تعالی شفا درته وګرځوي د هغه مېرمنې لیدل به د الله تعالی شفا درته وګرځوي په دې کې خو دغه نشته که نه خو لیکن اوس خو هر څه چې سوي دي هغه به خپل کار کوي د سهشنبې ته لا چهارشنبې ته د تا د ټکټ غم وخوړل چې له خیره سره او خدای پاک مو دې له وقایع نه وساتي او خدای پاک مو دې له دغه مشکل نه وساتي چې دا د شفاخانې مشکل را مخې ته نسي نور به خدای ته خپل په ځانونه سپارو او دغه موږ به خپل بندګي کوشش سهشنبې لا چهارشنبې ته کوو چې سهشنبې لا چهارشنبې ته یې تا ټکټ برابر سي له خیره سره او ته مخ په افغانستان باندې حرکت وکړې له خیر د دې شفاخانې نه نور ووځې ولاړ شې د خپل کور په بستره کې ورته واړی الله پاک مهربانه باچا ده الله ته هم خدای پاک صحت درته درکوي خدای مهربانه ده تشویش مه کوه او